بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي للحق والماحي للباطل، وعلى آله وأصحابه الذين هم بارزوا بالإسلام على خلاف ما عليه الضالون. أما بعد، الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. په مخکینیو آیتونو کې د الله رب العزت د خاصو او عامو نعمتونو ذکر و، او الله رب العزت انسان ته د ناشکري او د نافرمانی نه د بچ کېدلو لارښوونې هم کړې وې. د دې آیت د دې رکو نه تر آخره پورې په دې لسو آیتونو کې د آدم علیه الصلاة والسلام قصه الله رب العزت موږ ته بیانوي، ځکه چې نعمت په دوه قسمه دی. یو سوري، یعنی هغه نعمت چې محسوس وي، لکه خوراک، څکاک، روپۍ، پیسې، جائداد او سرمایه. دویم قسم نعمت چې دی هغه معنوي نعمت دی، لکه عزت، خوشحالي، علم. په لومبنیو آیتونو کې د سوري او ظاهري نعمتونو ذکر و، او په دې 11 آیتونو کې د معنوي نعمتونو ذکر دی چې زموږ ستاسو پلار آدم علیه الصلاة والسلام ته د علم دولت الله رب العزت ورکه، او دا عزت الله رب العزت وایي موږ آدم علیه الصلاة والسلام ته ورکه چې ملائکو بالآخره آدم علیه الصلاة والسلام ته سجده وکړه. نو الله رب العزت فرمایي: وإذ قال ربک، یاد که هغه وخت ای پیغمبره کله چې ویل ستا رب للملائکة فرشتو ته اینی جاعل فی الارض خلیفه، زه ګرځوونکی یم، زه جوړوونکی یم په ځمکه کې خلیفه، یو نائب چې زما احکام په ځمکه کې تطبیق کړي. قالو، ویلې ملائکو اتجعل فیها، آیا ګرځوې ته په ځمکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې فساد کوي په ځمکه کې، ویسفک الدماء او وینه تویوي په ځمکه کې، ونحن نسبح بحمدک، او موږ چې یو بیانوو ستا صفتونه، ونقدس لک، او ستا تقدیس او د ستا پاکي بیانوو. الله ورته ویلې، قال ویلې الله: انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه څیزونو باندې چې تاسو نه پوهیږئ، یا ما ته معلوم دي هغه څیزونه چې هغه تاسو ته معلوم نه دي. نو اوس الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام پیدا کوي، خو ملائکو ته وایي چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه کې خلیفه او نائب پیدا کوم. د آدم علیه الصلاة والسلام د پیدا کولو په باره کې فرښتو سره خبرې د الله رب العزت د څه مصلحت په وجه وي. را به شو وبورو. نو قدرمنو اوریدونکو، دلته دا خبره د غور او د فکر قابله ده چې الله رب العزت د دې واقعې اظهار د ملائکو په مجلس کې په کوم حیثیت سره کړی و. آیا د الله رب العزت مقصود دلته د ملائکو نه مشوره اخیستل ول، یا د الله رب العزت مقصود صرف خبر ورکول ول چې ملائکو ته خبر ورکوه چې زه آدم پیدا کوم، یا د ملائکو په ژبه د ملائکو د رای اظهار مراد و. الله رب العزت چې د دې واقعې اظهار د ملائکو په مجلس کې کوي، دا اظهار په کوم حیثیت سره و؟ آیا الله د هغوی نه مشوره اخلي، یا الله هغوی ته صرف خبر ورکوي، یا الله رب العزت د ملائکو په ژبه د ملائکو د رای اظهار کوي چې ملائکې په دې کې څه وایي؟ نو دا خبره خو ظاهره ده قدرمنو اوریدونکو چې د مشورې ضرورت خو هلته پیښیږي، د مشورې ضرورت خو هلته پیښیږي چې د مسئلې ټول اړخونه چاته واضح نه وي، نو د چا نه مشوره غواړي، او په خپل علم او بصیرت باندې پوره اطمینان نه وي، ځکه د نورو عقلمندو او هوښیارو خلکو سره مشوره کوي چې دا نور خلک ماته څه وایي. مشوره خو هلته کیږي، یا مشوره په هغه ځای کې کیږي چې د نورو حقونه هم برابر وي. په یو مجلس کې علما ناست دي، ټول عالمان دي، هلته یو مسئله په منځ کې غورځوي، ټول عالمان چې د ټولو حقونه برابر دي چې علما په دې کې څه وایي. او دا خو ظاهره خبره ده.
چې دا دواړه صورتونه دلته نشي کېدلی، ځکه الله رب العزت د کائناتو خالق دی. الله رب العزت د ذرې علم لري او پټو ښکاره هر څه علم الله ته شته دی، الله ته ثابت دی. الله رب العزت ته چاته د مشورې اخیستو څه ضرورت دی؟ بلکل الله رب العزت چاته ضرورت نه لري. همدارنګه دلته یو پارلماني حکومت هم نشته چې هلته د ټولو وکیلانو حقوق برابر وي او د ټولو نه د مشوره واخیستلی شي، ځکه چې الله رب العزت د ټولو خالق دی. که هغه فرښتې دي، که هغه جنیات دي، که هغه انسانان دي، هغه ټول مخلوق دی او د ټولو ملکیت الله سره دی. د هیچ چا دا حق نشته چې د هغه د یو کار متعلق دی د الله نه پوښتنه وشي چې دا کار تا ولې وکړه. الله دی چې د نورو نه پوښتنه کوي. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. نو څه لپاره الله رب العزت دا خبره ملائکو سره کوي؟ نو خبره دا د قدرمنو اوریدونکو چې په حقیقت کې دلته مشوره اخیستل مقصود نه دي او نه الله رب العزت مشورې ته ضرورت لري، لکن دلته صورت د مشورې جوړ شوی. دې مجلس ته د مشورې بڼه او د مشورې شکل ورکړی شوی. دا مخلوق ته او بندگانو ته د الله رب العزت تعلیم دی چې تاسو به په هر کار کې د خپلو نه اوچته او د خپلو ښکته سره به تاسو مشوره کوئ چې دا کار زه څنګه وکړم. الله رب العزت خو مشورې ته ضرورت هم نه لري، دلته مقصود مشوره اخیستل هم نه دي. اما دې مجلس ته چې الله دا خبره ملائکو په مجلس کې یادوي، د مشورې بڼه او د مشورې شکل ورکړی شوی، دا امت ته او د الله بندګانو ته تعلیم دی. څنګه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صحابه و کرامو د مشورې اخیستلو لارښوونه د الله په کلام کې ورکړې شوې ده. حال دا چې محمد رسول الله ته به وحی راتله، ټول معاملات او د هغې ټول اړخونه رسول الله ته د وحی په ذریعه معلومېدل، لکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذریعه د مشورې هغه د مشورې سنت جاري کولو به چې په ټول امت کې مشوره باید وي. نو غرض دا دی قدرمنو اوریدونکو چې د فرشتو په مجلس کې د دې واقعې په اظهار سره یوه فایده خو د مشورې تعلیم حاصل شو چې الله د مشورې تعلیم ورکه بندګانو ته، او دویمه دا چې په خپله د قرآن الفاظو په اشارې سره دا معلومیږي چې انسان د پیدا کېدو نه وړاندې ملائکو به دا ګڼله چې زموږ نه زیات بهتره او پوه هیڅ مخلوق الله نه پیدا کوي، او حال دا چې الله رب العزت پیدا کړ. لکه علامه ابن جریر په خپل تفسیر کې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه یو روایت را نقل کوي چې فرشتو به د آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې په خپلو کې دا ویل چې لن یخلق الله خلقا اکرم علیهم منا ولا اعلم. الله پاک زموږ نه بهتر او پوه هیڅ مخلوق نه پیدا کوي او نه دی پیدا کړی. د الله پاک په علم کې وه چې یو داسې مخلوق به هم پیدا کوم چې د ټولو مخلوقاتو نه به هغه زیات بهتر او پوه وي، او هغه ته به د خپل نیابت او خلافت جامه زه ورکومه چې هغه به زما احکام زما په ځمکه کې تطبیقوي. نو په دې وجه د فرشتو په مجلس کې د آدم علیه السلام د پیدا کولو او د ځمکې د خلیفه جوړولو ذکر الله رب العزت وکړه چې فرشتې د خپل خیال اظهار وکړي چې دوی څه وایي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کله چې ویلې الله رب العزت ملائکو لپاره انی جاعل فی الارض خلیفه، زه جوړوونکی یم، زه ګرځوونکی یم په ځمکه کې خلیفتن یو نائب چې زما احکام زما په ځمکه کې تطبیق کړي. الله رب العزت چې کله دا خبره ملائکو سره شریکه کړه، نو فرښتو د خپل علم او بصیرت مطابق په عاجزي سره د خپل د رایې اظهار وکړ. الله رب العزت د آدم علیه السلام د پیدا کولو یاد د فرشتو په مجلس کې کوي چې فرشتې د خپل رایې او د خپل فکر اظهار وکړي. نو فرشتې د خپل علم او بصیرت مطابق په عاجزي سره د خپل رایې اظهار کوي. کوم مخلوق وایي چې الله کوم مخلوق چې ته د ځمکې خلیفه جوړوي، په دې کې خو د شر او فساد ماده هم شته، نو هغه به په ځمکه کې څنګه د نورو اصلاح او په ځمکه کې د امن و امان انتظام وکړي. په دې کې خو د شر او فساد ماده شته، هغه به په ځمکه کې څنګه اصلاح راولي؟ کله چې هغه په خپله وینې تویوي، نو هغه به څنګه په ځمکه کې اصلاح راولي؟ د دوی په ځای ستا په فرشتو کې د شر او فساد هیڅ ماده نشته دی.
هغوی د ګناهونو نه پاکې دي او هر وخت ستا په تسبیح او پاکي بیانولو او په عبادت او اطاعت کې لګیا دي. هغوی په ظاهره دا خدمت په ښه طریقه ادا کولی شي. آدم خلیفه مه جوړوه، ملائکې جوړې که، لکه ملائکې چې الله رب العزت ته وایي. قالو ملائکو ویلې اتجعل فیها، آیا ته ګرځوې ای الله په دې ځمکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې فساد کوي په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او هغوی وینې تویوي په ځمکه کې، ونحن نسبح بحمدک او موږ چې یو بیانوو ستا صفتونه، ونقدس لک او یادوو ستا پاک ذات او ستا تقدیس بیانوو. د ملائکو په دې سره معاذ الله د الله پاک په فعل باندې اعتراض نه دی، ځکه چې فرشتې د داسې خیالاتو او حالاتو نه پاکې دي، بلکې مقصد صرف دا معلومول ول د یو داسې پاک جماعت په موجودګي کې چې ملائکې دي. دویم ناپاک مخلوق پیدا کول او هغو ته دا کار سپارل او هغوی ته ترجیح ورکول د کوم حکمت په وجه. نو د دې په جواب کې ړومبی خو خپله الله پاک په اجمالي طول سره دا وایي چې انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهیږم په هغه څه باندې چې تاسو نه پوهیږئ. الله رب العزت په اجمالي طور باندې جواب ورکړ. د دې نه پس فرشتو ته د دې څه تفصیلي علم ورکولو دپاره د یو خاصې واقعې الله رب العزت اظهار کوي. د دې نه پس الله رب العزت د یوې خاصې واقعې اظهار کوي چې یو تفصیلي علم ملائکو ته ثابت شي چې د دنیا د ټولو کائناتو نومونه او د هغې خاصیتونه، د هغې اثرات چې د هغې د علم صلاحیت صرف آدم علیه السلام ته الله ورکوي، فرشتو ته نه ورکوي. ځکه د فرشتو فطرت او د فرشتو خلقت د دې مناسب نه و. هغه ټول آدم علیه السلام ته ښودلی شوي ول. مثلا د دنیا فایدمند او ضروري څیزونه او د هغې خاصیتونه، د هغې آثار او د هر زناور د هر قوم مزاج او طبیعتونه او د هغې اثرونه، د هغو څیزونو معلومولو دپاره ملکي طبیعت مناسب نه و. ملائکو ته څه معلومات ده چې ولږه څه شی ده، د تنې تکلیف څنګه وي، د نفساني جذباتو څه اثر وي، د یو څیز نه نشه څنګه پیدا کیږي، د مار او لړم زهر په یو بدن باندې څه اثر کوي، په دې باندې ملایکې څه پوهېدلې. نو غرض دا چې د ځمکې د مخلوق نومونو معلومات د فرشتو د مزاج او مخصوص طبیعت نه بلکل جدا څیز دی. دا علم صرف الله رب العزت آدم علیه السلام ته ښودلی و. بیا د قرآن کریم د کوم تصریح یا اشارې نه دا خبره ثابته نه ده چې آدم علیه السلام ته د تعلیم الله یوازې ورکړی بغیر د فرشتو نه، دا ثابته نه ده. نو په دې وجه کیدای شي چې تعلیم د ټولو دپاره عام وي، لکن د دې تعلیم نه فایده اوچتول د آدم علیه السلام په طبیعت کې ول، هغه یاد کړل، د فرشتو په فطرت کې نه ول، هغوی یاد نه کړل. نو ځکه الله رب العزت تعلیم دلته آدم علیه السلام ته منسوب که، اگر که دا تعلیم فی نفسه عام و، آدم علیه السلام او ملائکو ته دواړو ته شامل ول. او دا هم کیدای شي چې د ظاهري تعلیم صورت په عمل کې نه و راغلی، د ظاهري تعلیم صورت په عمل کې نه و راغلی، بلکې د آدم علیه السلام په فطرت کې د دې څیزونو علم د پیدایش د وخت نه ورکړی شوی و. چې کله الله رب العزت آدم پیدا کړی و، نو د دې څیزونو علم الله رب العزت د هغه په فطرت کې دا ایښی و. څنګه چې ماشوم د مور نه پیدا کیږي، هغه په دې پوهیږي چې د ماشوم د مور سینه څنګه په خولې کې واخلي او څنګه د هغې نه شودې وزبېږي. نو حاصل دا چې الله رب العزت د دې ټولو څیزونو نومونه آدم علیه السلام ته ورښیي. لکه چې الله فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها، الله وښودل آدم علیه السلام ته نومونه ټول، د ټولو څیزو نومونه الله رب العزت آدم علیه السلام ته وښودل. ثم عرضهم على الملائکة، بیا یې رامخکې کړه دا ټول څیزونه فرشتو ته. نو الله ورته ویلي آدم علیه السلام ته، فقال ویلی الله رب العزت انبئونی، خبر راکړئ ماته تاسو ای ملائکو باسماء هؤلاء، په نومونو د دغو څیزونو سره، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یاستئ. مخکې خو الله رب العزت آدم علیه السلام ته ټولو نومونو تعلیم ورکړی و، اوس یې دا څیزونه ملائکو ته پیش کړه، که تاسو رښتیني یاستئ چې موږ د آدم نه غوره یاستو، نو تاسو د دې څیزونو نومونه ماته ووایئ. ملائکې څه ورته وایي؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یا الله پاکی ده تا لره،
لا علم لنا نشته کوم علم زموږ لپاره الا مګر شته ما علمتنا هغه څه تاسو موږ ته راښودلي دي انک ای الله بېشکه ته چې علیم یې او حکمت والا هم یې. نو ملائکو چې کله دا ویلي الله رب العزت آدم ته وایي قال یا آدم انبئهم، بیا الله ویلي چې آدمو خبر ورکړه دې فرشتو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو سره. فلما انبأهم چې کله آدم علیه الصلاة والسلام وښودل خبر یې ورکړه ملائکو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو سره، نو قال الله ویلي الم اقل لکم، آیا ما نه ویلي تاسو ته انی اعلم غیب السماوات والارض، زه پوهیږم په غیب د آسمانونو او په غیب د ځمکې باندې، و اعلمو زه پوهیږم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، هغه څه چې تاسو یې ظاهروئ او هغه څه چې تاسو یې پټوئ، هغه څه چې تاسو یې ظاهروئ او هغه څه چې تاسو یې پټوئ زه په هغه باندې پوهیږم. نو الله آدم ته وایي انبئهم ته وښیه دوی ته باسمائهم په نومونو د هغو څیزونو سره. فلما انبأهم چې کله وښودل آدم علیه الصلاة والسلام ملائکو ته باسمائهم د دې نومونه، نو الله ورته ویلي انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون، زه پوهیږم په هغه شي باندې چې هغه غیب د آسمانونو او د ځمکې دي، او زه پوهیږم په هغه شي باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ او په هغه شي باندې چې تاسو یې پټوئ. نو غرض دا چې په دې واقعې سره الله رب العزت فرشتو ته دا وښودل چې د ځمکې د خلافت لپاره معصوم کېدو ته ضرورت نشته چې هغه څوک دې په ځمکه کې خلیفه شي چې هغه دې معصوم وي لکه تاسو چې وایئ، بلکې په ځمکه کې به خلیفه هغه څوک وي چې د ځمکې د حالاتو او د ځمکې د څیزونو نه هغه خبر وي، د هغې د استعمال د هغې ثمراتو نه هغه خبر وي. که چیرې ستاسو دا خیال صحیح وی چې فرشتې د دې خدمت دپاره زیات مناسبې دي، نو د دغه څیزونو نومونه او خاصیتونه خو تاسو راته وښایئ. او حال دا چې فرشتې عاجزه شوې او د فرشتو دا رایه ښکاره کول چونکه د څه اعتراض یا فخر یا غرور یا د خپل حق ثابتولو دپاره نه ول، بلکې صرف د خپل خیال اظهار د یو عاجز خادم په شان د خپل خدمتونو پیش کولو دپاره ول، نو په دې وجه یې سمدستي ویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. که دلته څوک سوال وکړي چې فرشتو ته څنګه معلومه شوه چې انسان به وینې تویوي، فرشتو ته خو علم غیب نه و، یا د فرشتو دا وینا صرف اټکل او اندازه وه. الله رب العزت چې کله فرشتو ته وایي چې زه به په دنیا کې آدم پیدا کوم، هغه به زما خلیفه وي په دنیا کې، فرشتې ورته وایي چې آیا ته هغه څوک په دنیا کې پیدا یې چې هغه په دنیا کې فساد کوي او وینې تویوي؟ فرشتو ته څنګه دا خبره معلومه شوه؟ او حال دا چې فرشتې خو په غیب باندې نه پوهېږي، یا د فرشتو دا خبره یو اټکل یا یو انداز و. د دې خبرې جواب د جمهورو محققینو په نظر باندې دا دی چې الله رب العزت هغوی ته د انسان حالات او د هغوی کیدونکي معاملات ښودلي ول، الله ملایکو ته ښودلي ول. څنګه چې په ځینو آثارو کې هم راغلي چې کله الله پاک د آدم علیه الصلاة والسلام د خلیفه جوړولو ذکر وکړه، نو فرشتو د الله رب العزت نه د دې خلیفه د حال پوښتنه وکړه، نو الله رب العزت فرشتو ته د آدم علیه الصلاة والسلام حال بیان کړ، لکه دا هغه خبره چې روح المعانی لیکلې. نو په دې سره فرشتو ته تعجب وشو چې کله د انسان دا حال دی چې الله یې حال ورته بیان کړ چې هغوی به فساد او وینه تویول هم کوي، نو بیا د ده د ځمکې نیابت دپاره په منتخبولو کې څه حکمت و چې الله بیا دا پیدا کوي؟ نو ځکه ملایکې دا وایي. نو بیا الله رب العزت آدم علیه الصلاة والسلام ته د هر شي نومونه ورښیي. ملایکو ته چې کله مخکې کوي چې د دې نومونه ووایي ملایکې نه پوهېږي، بیا آدم علیه الصلاة والسلام ته الله وایي چې ته دې ورته وروښیه. په دې واقعه کې دا بلیغ الفاظ هم د نظر قابل دي، په دې باندې پوه شئ چې کله یې فرشتو ته په خطاب کې وفرمایل چې د دې څیزونو نومونه وښایئ، لفظ د انبئوني الله ذکر کړه چې ما ته یې وښایئ. او چې کله آدم علیه الصلاة والسلام ته د دغه څیز خطاب وشه، نو لفظ د انبأهم یې ذکر کړه الله، یعنی آدم علیه الصلاة والسلام ته حکم وشه چې فرشتو ته دا نومونه ته وښیه. د دې نه دا فرق واضح شه چې آدم علیه الصلاة والسلام ته الله د معلم درجه ورکړه او فرشتو ته یې د شاګردانو درجه ورکړه. نو په دې کې د آدم علیه الصلاة والسلام د فضیلت او برتري یو اهم صورت الله ذکر کړی دی. اما دا مسله چې د ځمکې د خلافت مسئله ده، دا ډېره طولاني مسئله ده، زه نه غواړم قدرمنو اورېدونکو چې په دې باندې زه تاسو سره وغږېږم. بیا الله فرمایي
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. الله رب العزت خو آدم علیه السلام ته فضیلت ورکه. نو اوس ملائکو ته الله رب العزت امر کوي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. په مخکې واقعه کې چې کله د آدم علیه السلام فضیلت په فرشتو باندې ظاهر او ثابت شو او په دلایلو باندې دا خبره ثابته شوه چې د خلافت صلاحیت دپاره چې د کومو علمونو ضرورت دی هغه په آدم علیه السلام کې شته، په ملائکو کې نشته او په پیریانو کې د دې ډیره کمه حصه شته. نو کوم علم چې په ملائکو کې دی یا کوم علم چې په پیریانو کې دی هغه ټول په آدم علیه السلام کې موجود دی. نو چې کله د آدم علیه السلام فضیلت او د آدم علیه السلام غوروالی هم په ملائکو ثابت شه هم په پیریانو باندې ثابت شه، نو باید چې د آدم علیه السلام یو خاص تعظیم وشي او هغه خاص تعظیم الله رب العزت د آدم علیه السلام په سجدې باندې کوي چې باید ملائکې او پیریان آدم علیه السلام په سجده وکړي. نو الله وایي وایز قلنا للملائکة چې کله موږ حکم وکړه یا موږ ویلې ملائکو ته چې اسجدو لآدمه چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام په سجده د تعظیم فسجدو، نو ټولو ملائکو آدم علیه السلام ته تعظیم سجده وکړه الا ابلیس، مګر ابلیس شیطان ونه کړه. ابا هغه د الله د حکم نه ابا وکړه، واستکبر تکبر او لویي وکړه، آدم علیه السلام په سجده ونه کړه. وکانه او شو من الکافرین د کافرانو نه، یا و ابلیس د الله رب العزت په حکم کې د کافرانو نه. اوس دلته الله رب العزت وایي واذ قلنا للملائکة اسجدوا، موږ ویلې ملائکو ته چې تاسو سجده وکړئ. آیا د سجدې حکم پیریانو ته شوی و که نه و شوی؟ نو قدرمنو اوریدونکو په دې آیت کې چې کومه خبره واضحه ذکر ده هغه خو دا ده چې آدم علیه السلام ته د سجدې کولو حکم فرشتو ته شوی و، صرف فرشتو ته ویل شوي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. لکن په استثناء کې الله رب العزت دا ذکر کوي چې ټولو فرشتو سجده وکړه لکن ابلیس سجده ونه کړه. نو د دې نه دا ثابته شوه چې آدم علیه السلام ته د سجدې حکم د هغه وخت د ټولو د عقل خاوندانو دپاره عام و چې هغه کې فرشتې جنیات ټول داخل دي، لکن په حکم کې صرف د فرشتو په ذکر باندې الله رب العزت اکتفا کوي چې هغه د ټولو نه افضل او اشرف ول. د سجدې حکم د ټولو د عقل خاوندانو لپاره او چا چې عقل درلوده چې هغه د آدم علیه السلام ته سجده وکړي، که هغه فرشتې دي که جنیات دي ټول په دې کې داخل دي، لکن په حکم کې صرف د فرشتو په ذکر باندې الله اکتفا کوي. واذ قلنا للملائکة اسجدوا وایي دا په دې وجه چې فرشتې د ټولو نه افضل او اشرف دي. نو چې کله آدم علیه السلام ته د تعظیم حکم فرشتو ته شوی دی، نو د پیریان خو په دې مسئله کې په درجې اوله سره شامل دي چې فرشتې ورته سجده کوي، تاسو په طریق اوله سره وکړئ. او دا سجده دا تعظیمي سجده وه، دا د عبادت سجده نه وه. او تعظیمي سجده په لومبنیو امتونو کې جایز وه، په اسلام کې د دې نه منع راغلې ده. تاسې وګورئ په دې آیت کې فرشتو ته حکم شوی دی چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. همدارنګه په سورة یوسف کې د حضرت یوسف مور و پلار او وروڼو ته چې کله مصر ته رسیږي حکم شوی چې تاسو یوسف علیه السلام ته سجده وکړئ، لکه چې الله رب العزت فرمایي وخروا له سجدا. او دا ظاهره خبره ده چې دا سجده د عبادت دپاره نشي کیدی. دا ظاهره خبره ده چې دا سجده د عبادت دپاره نشي کیدی، ځکه چې د غیر الله عبادت شرک او کفر دی چې هغې کې دا احتمال اصلا نشته چې ملائکې دې راشي او آدم علیه السلام ته د عبادت سجده وکړي. په پخوانیو زمانو کې به چې کومه سجدې کېدلې هغه سجدې د عبادت نه وې بلکې د تعظیم وې، لکه چې زموږ په زمانه کې لاس ورکول یا د دواړو لاسونو ښکلول چې د تعظیم لپاره کېږي. هغه وخت کې به تعظیم دا و چې هغوی به ورته سجدې کولې. ابوبکر جساس په احکام قرآن کې لیکلي دي چې د مخکینیو انبیاو په شریعت کې د مشرانو د تعظیم دپاره سجده جایز وه. د مخکینیو انبیا علیهم السلام په شریعت کې د مشرانو د تعظیم دپاره سجده جایز وه، په شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم کې منسوخ شوه او د مشرانو د تعظیم دپاره صرف د سلام او د مصافحې اجازت ورکړی شوی. رکوع سجده او د مانځه په شان لاس په نامه ودرېدل دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت او په دین کې دا ناجایز دي او دا شرک دی.
نو هلته چې الله رب العزت آدم علیه السلام ته ملائکو ته حکم کوي چې سجده وکړئ، هغه سجده د تعظیم سجده ده، هغه د عبادت سجده نشته. هغه سجده چې یوسف علیه السلام ته شوې ده د ورونو د مور و پلار، هغه هم د تعظیم سجده ده. اوس دلته که څوک سوال وکړي چې د تعظیمي سجدې جواز خو د قرآن کریم نه ثابت شو، په شریعت محمدي کې د دې منسوخ کېدل د کوم دلیل نه ثابت دي؟ تعظیمي سجده خو د الله رب العزت د کلام نه ثابته شوه، نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د دې منسوخ کېدو دلیل څه دی؟ هغه دلیل دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د متواترو او مشهورو حدیثونو نه د تعظیمي سجدې حراموالی ثابت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرې ما غیر الله دپاره تعظیمي سجده جایز ګرځولې وی نو ښځې ته به مې حکم کړی وی چې خاوند ته سجده وکړي، لکن د دې شریعت کې د تعظیم سجده مطلقا حرامه ده. دا حدیث 10 صحابه کرامو د روایت نه ثابت دی. تدریر براوی کې چې د حدیثو مشهور کتاب دی، هغه کې لیکلي دي چې کوم روایت 10 صحابه کرام نقل کړي نو هغه حدیث متواتر شي چې د قرآن په شان قطعي دی. دلته خو د 10 صحابو نه نقل دی، دا د 10 صحابو روایتونه چې 10 صحابو دا روایت کړی نو دا حدیث متواتر شه، په دې باندې نسخه د قرآن هم کیدلی شي. اگر که د قرآن کریم د آیتونو نه تعظیمي سجده ثابته شوه، خو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په متواترو احادیثو کې د دې نه نهی او د دې حراموالی ثابت دی. الله رب العزت بیا فرمایي وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین. الله وایي چې موږ ویلې ای آدمه ته اوسېږه ته او ستا بیبي الجنت په جنت کې، وکلا منها او تاسې اخورئ د دې جنت نه رغدن هر څه چې غواړئ، حیث شئتما چیرته چې غواړئ، هر څه چې غواړئ او هر چیرته چې غواړئ تراخی وخورئ، خو ولا تقربا تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجرة دغې ونې ته چې هغه یا د انګور ونه ده یا هغه د انځر ونه ده یا هغه د غنمو بوټی، دې ته مه نږدې کېږئ. فتکونا من الظالمین، که تاسو دې ته نږدې شئ نو تاسو به بیا ظالمان شئ. فازلهما الشیطانو، بیا وخوځول دوی لره شیطان عنها د دې ځای نه، فاخرجهما، بیا یې راوویستل مما کان فیه، د هغه عزت او راحت نه په کوم کې چې آدم علیه السلام او بیبي حوا ول د جنت نه راویستل. نو الله وایي وقل نهبتو، موږ ویلې چې تاسو راښکته شئ ټول، بعضکم لبعض عدو، ځینې ستاسو د ځینې نورو لپاره دشمنان دي، ولکم فی الارض، شته تاسو لپاره په ځمکه کې مستقر، د اوسېدو ځای، و متاع او د نفع اخیستلو ځای، الی حین، تر یو وخته پورې. د آدم علیه السلام د قصې تکمیله ده چې کله آدم علیه السلام ته الله رب العزت فضیلت او د ځمکې خلافت و په برخه که، هغوی دا خبره ومنله، خو ابلیس د خپل د تکبر او د ضد د وجې نه کافر که الله رب العزت او د جنت نه یې ویسته. ابلیس چې د جنت نه ویسته نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته او د هغې بیبي ته دا وویلي چې تاسو دواړه په جنت کې اوسئ او د جنت د نعمتونو نه تاسو فایده اخلئ، لکن الله ورته ویلي چې د ځانګړې اونې ته به تاسو مه نږدې کېږئ. خو شیطان چې الله رب العزت مردود که او پوه شو چې زما راویستل د جنت نه د آدم او د حوا د وجې نه دي، نو هغو سره ضد او کینه په زړه کې زیاته شوه. شیطان ته دا موقع میلاو شوه او دواړو ته یې مصلحتونه او فایدې بیان کړي. که تاسو د دې نه اونې نه وخورئ دونه مصلحتونه دي، دونه فایدې دي په دې کې. بالاخره آدم علیه السلام او بیبي حوا یې د هغې ونې خوړلو ته تیار کړه چې د هغې نه دا میوه وخوري. نو چې کله هغو وخوړله نو هغو ته ټولو ته دا حکم وشو چې ټول د جنت نه راکښته شئ. دلته که څوک سوال وکړي چې هر کله شیطان د سجدې نه انکار په وجه لومبی مردود شه او بیا د جنت نه راوویستلی شه، نو دې د آدم او حوا علیهم السلام د غولولو لپاره جنت ته څنګه ورسېده؟ د دې جواب دا دی چې شیطان د غولولو او هلته د رسېدلو ډېر صورتونه کیدی شي. دا هم ممکنه ده چې بغیر د ملاقات نه د هغوی په زړه کې وسوسه اچولي، او دا هم ممکنه ده چې شیطان خو د پیریانانو نه دی او الله رب العزت پیریانانو ته داسې ډېرو تصرفاتو باندې قدرت ورکړی دی چې عام طور باندې دا قدرت انسان څخه نشته دی. کیدای شي چې د خپل جنیه قدرت په واسطه باندې آدم علیه السلام او بیبي حوا متأثره کړي وي او هغه دواړه دې ته تیار کړي وي چې تاسو د دې اونې نه وخورئ.
او بل د شیطان وتل یعنی بیرته ننوتل جنت ته د عزت په شکل باندې نه ول. کیدای شي چې خاسر بیا هم جنت ته ننوتلی وي او آدم علیه السلام او بیبي حوا یې دې ته هڅولی چې تاسو د دې میوې نه خوراک وکړئ. او الله رب العزت د هغه په واسطه باندې جنت نه د دې خوراک چې کوي جنت نه آدم علیه السلام بیبي حوا او همدارنګه آدم علیه السلام ټول راکوزوي. خو په دې آیت کې الله رب العزت آدم علیه السلام ته څه وایي؟ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. ګوره الله رب العزت آدم علیه السلام ته دا وایي چې اسکن انت و زوجک الجنه. اسکنا نه وایي لکه وروسته چې ولا تقربا کلا ولا تقربا وایي. او وروسته بیا هم الله رب العزت انت لفظ ذکر کوي، د زوجک لفظ ذکر کوي، مخاطب صرف آدم علیه السلام وګرځول. په دې کې دوه مسئلو ته اشاره ده. په کلا او لا تقربا کې الله رب العزت خطاب آدم علیه السلام او بیبي حوا کې دواړو ته کوي. په اسکن کې الله رب العزت خطاب یوازې آدم ته کوي. انت کې هم خطاب یوازې آدم ته کوي. په زوجکه کې هم خطاب یوازې آدم ته کوي. په دې کې دوه مسئلو ته اشاره ده. اوله مسئله دا چې د بیبي دپاره د اوسېدو بندوبست د خاوند په ذمه دی. دویم دا چې د په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده. په کوم ځای کې چې خاوند اوسېږي په هغه کې ښځې له اوسېدل پکار ده. د اوسېدو بندوبست دا د خاوند په ذمه دی چې د خپل ښځې دپاره به د اوسېدو بندوبست کوي. نو ځکه الله یوازې آدم ته وایي چې اسکن. دویم دا چې په اوسېدو کې ښځه د خاوند تابع ده. په کوم ځای کې چې خاوند اوسېږي هلته د ښځې ته اوسېدل پکار دي. باید چې هلته ښځه د خاوند سره ژوند وکړي. دا نه وایي چې زه دلته اوسېږم او که دلته نه اوسېږم. د دې واقع نه دا هم معلومه شوه چې حضرت آدم علیه السلام د یو خاصې اونې د خوړلو نه منع شوی و. او په دې باندې خبرداری هم ورکړې شوې وه چې شیطان ستاسو دښمن دی، هسې نه چې هغه تاسو په ګناه کې مبتلا کړي. د دې باوجود آدم علیه السلام د دې اونې نه خوراک وکړه چې په ظاهره باندې دا ګناه ده. او حال دا چې انبیا علیهم السلام د ګناه نه معصوم او پاک دي. تحقیق دا دی چې انبیا علیهم السلام پاکي د ټولو ګناهونو نه عقلا او نقلا ثابته ده. د څلورو امامانو او د جمهورو امت علماو په اتفاق باندې دا ثابته ده چې انبیا علیهم السلام معصوم دي. او ځینې خلکو دا ویلي دي چې صغیره ګناهونه د انبیا علیهم السلام نه هم ثابتېږي، کبیره صادریږي نه کبیره. د جمهور امت په نظر باندې دا خبره صحیح نه ده. نو عصمت د انبیا علیهم السلام دا ثابت دی، په دې کې شک نشته دی. نو را به شو څومره آیتونه چې ولوستل د هغې ترجمه به یو ور بیا ستاسو درانه حضور ته زه وړاندې کړم. نو الله رب العزت وایي واذ قال ربک چې کله ویل رب ستا للملائکة ملائکو لپاره انی جاعل فی الارض خلیفه، زه جوړونکی یم زه ګرځونکی یم فی الارض په ځمکه کې خلیفة یو نائب. قالو ویلې ملائکو اتجعل فیها، آیا ته ګرځوې په دې ځمکه کې من یفسد فیها، هغه څوک چې فساد به وکړي په دې ځمکه کې یا فساد کوي په دې ځمکه کې، ویسفک الدماء او تویوي وینه، ونحن نسبح بحمدک، موږ چې یو بیانوو ستا صفتونه، ونقدس لک او یادوو ستا پاک ذات یا تقدیس د ستا بیانوو. قال ویلې الله انی اعلم ما لا تعلمون، زه پوهېږم په هغه څیزونو باندې چې تاسو نه پوهېږئ. وعلم آدم الاسماء کلها، وښودل الله رب العزت آدم علیه السلام ته نومونه ټول. ثم عرضهم، بیا یې رامخکې کړل علی الملائکة ملائکو ته. فقال ویلې الله رب العزت انبئوني، راوښیئ ما ته باسماء هؤلاء، په نومونو د دغه څیزونه، یعنې د دغه څیزونو نومونه تاسو ما ته راوښیئ. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یاست. قالو ویلې ملائکو سبحانک، پاکی ده ای رب تا ته، لا علم لنا، نشته کوم علم موږ لره، الا ما علمتنا، مګر هغه څه چې تا موږ ته راښودلي. انک انت العلیم الحکیم، ای الله رب العزت ته چې عالم یې او ته چې با حکمت ذات یې، عالم په عواقبو د امورو ته. قال ویلی الله رب العزت یا آدمو ای آدم انبئهم، وښایه دې فرښتو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو، یا خبر ورکړه فرښتو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونو. فلما انبأهم، بیا چې کله وکړو د آدم علیه السلام ملائکو ته باسمائهم په نومونو د دې څیزونه، یعنې دې څیزونو نومونه ټول ورښودل. قال ویلی الله رب العزت الم اقل لکم، آیا نو ویلی ما تاسو ته انی اعلم غیب السماوات، زه پوهېږم په غیب د آسمانونو باندې، والارض په غیب د ځمکو باندې، واعلم زه پوهېږم ما تبدونه، هغه څه چې تاسو یې ښکاره کوئ، وما کنتم تکتمون، یا هغه څه چې تاسو یې پټوئ. وروسته دینه الله وایي واذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم،
کله چې موږ حکم وکړ یا موږ وویلې ملائکو لپاره چې تاسو سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، فسجدو دوی سجده وکړه ټولو الا ابلیس مګر شیطان سجده ونه کړه. ابا هغه ونه منه، ابا یې وکړه، د الله حکم یې ونه منه، واستکبره تکبر یې وکړه، لوی یې وکړه، وکانه من الکافرین او شو هغه د کافرانو نه، یا ودا د الله په حکم کې د کافرانو نه. وقلنا یا آدمو بیا موږ ویلې ای آدم اسکن ته اوسېږه انت ته و زوجک ستا بیبي الجنت په جنت کې، وکلا منها تاسې اخرئ د دې جنت نه رغدن هر څه چې غواړئ، حیث شئتما هر چېرته چې غواړئ، یعنې فراخه او هر چېرته چې غواړئ. دا لفظ د رغدن په دې کې علماو ډیر زیات تحقیق کړی دی زموږ د لغت علماو په لفظ د رغدن کې، ځکه رغدن هغه نعمت او رزق ته ویلی شي چې د هغې په حاصلولو کې هیڅ محنت او مشقت نه وي او هغه دومره ډیر او پراخه وي چې د هغه د کمیدو یا د ختمیدو خطره هم نه وي. نو ځکه الله رب العزت ورته وایي وکلا منها تاسې اخرئ د دې نه رغدن فراخه هر څه چې غواړئ، حیث شئتما هر چېرته چې غواړئ. ولا تقربا تاسې مه نږدې کېږئ هذه الشجره دغې ونې ته فتکونا من الظالمین که تاسو نږدې شئ نو تاسو به بیا شئ ظالمان. فازلهما الشیطان بیا اخذول دوی لره شیطان عنها د دې ځای نه فاخرجهما راویویستل مما کانا فیه د هغه ځای نه چې دوی په هغه کې ول، یعنې د هغه عزت او راحت نه چې دوی په کې ول د هغه ځای نه راویستل. وقلنا اهبطو بیا موږ ویلې الله وایي چې راښکته شئ ټول ستاسې آدم حوا شیطان ټول د جنت نه بعضکم لبعض عدو، بعضې ستاسو به د بعضو نورو لپاره دشمنان وي. ولکم شته تاسو لپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر د اوسېدو ځای و متاع د نفع او د ګټې ځای الی حین تر یو وخته پورې. په دې کې اشاره ده چې تاسې به په دنیا کې هم همیش نه وئ بلکې د ستاسو اوسېدل هلته هم مؤقت دي. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو